بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، زه د پښتو چینل پښتو علم سره ستاسو خدمت کې حاضرم. ناظرین السلام علیکم. نن به انشاءالله موږ په یو څو متلو خبرې کوو، خو د متلو نه مخکې زه یو څو خبرې کول غواړم چې زموږ دا پښتانه ولې نه پوهېږي. ګوره، یو بل سره ورورولي پکار ده. مونږ چې یو بل په درد باندې پوه نه شو، د یو بل سره ښېګړه ونه کړو، د یو بل سره منډه ونه وو، نو دا یاد ساتئ چې کامیابي زموږ بالکل نشته. مونږ به ورځ ته ورځه خرابېږو او د کامیابۍ طرف ته کله هم نشو تللی. که چېرې مونږ د یو بل دا بدن یو بدن وګڼو او د یو بل خوږ یو خوږ وګڼو او د یو بل تکلیف یو تکلیف وګڼو، نو یقین وساتئ مونږ به د یو بل نه جدا نشو. ځکه چې تا ته تکلیف رسی ما ته رسی، او چې ما ته تکلیف رسی نو تا ته رسی. همدا د پښتو یو غټ شان دی. که چېرې موږ په دې عمل وکړو، یقین وساتئ کلي په کلي باندې، علاقه په علاقې باندې موږ به دونه یو بل سره خواږه شو او دومره مینې به هم پیدا شي چې زموږ ټولې مجبوریانې به ختمې شي. او تاسو ته ما مخکې ویلي بله ویډیو کې چې الله تعالی په اتفاق ډېر زیات خوشحالیږي. چې مونږ کې اتفاق وي، په مونږ به یو مصیبت هم نه راځي، یو تکلیف هم نه راځي. خو افسوس دا دی چې یو پښتون باندې تکلیف راشي نو بل ورته خاندي. نو دا نه ده چې ښکاره خاندي، یو څو ورځې بعد هغه پسې بیا لړۍ تړلي او بیا د هغه مذاق وړاوئ. نو ناظرین، زه یو متل طرف ته راځم. نو یو متل دی، وایي پیشو تر هغه شیخه چې په غوښه نه ده پیښه. نو د دې یو آسان پښتو کې دا مطلب دی چې هر سړی د خپله وسه پورې پړ دی. تر څو پورې چې د ده وس نه رسېدلی، نو بیا دا یو نیک انسان دی. د ده لاس کې به تاسو تسبیح مینئ، دی به تاسو ته نصیحتونه هم ډېر کوي. خو چې کله ده ته موقع میلاو شوه، نو بیا نه هغه تسبیح شته او نه هغه نصیحتونه شته. نو الله دې موږ د دې نه وساتي. دا اکثر د خودغرضو خلکو کاري. او یو بل متل دی، وی توکل نر دی او اندېښنه ښځه ده. د دې آسان پښتو کې دا مطلب دی چې توکل نر دی او اسره ښځه ده. لکه ته چې توکل وکړې، نو هغې کې به لکه د نرانو کامیابېږي، او که چېرې ته اسره وکړې، نو په هغې کې به ته ناکامېږي. نو دا یې دې دپاره ویلي چې توکل یو نر داسې دی چې انسان په نر کار ښه ښکاري. نو که دی توکل وکړي، نو الله تعالی به هغه له په دې کې کامیابي ورکوي. او که اسره کوي، نو بس د ده کار داسې دی، خو دی به هغه اسرې ته ناست وي او کار به د ده نه ونه شي. بل د دې یو دا مثال دی، اکثر که تاسو وګورئ، که هغه دوکانداران وي، که هغه نور دا چا د کار کولو اراده وي، نو هغه دا خیال کوي چې یاره دا سامان هر څه به ارزان شي، نو زه به بیا والم، نو په دې کې اسره کوي. نو په هغې وخت تیر شي، نو هغه یو په ډبل ګران شي. نو دی بیا خفه چې یاره افسوس دی چې ما توکل کړی وی او دا کار ما کړی وی، نن به دا نقصان ما ته نه رسېده. نو مهرباني وکړئ چې هر یو کار کوئ، توکل کوئ، د الله په اسره کوئ او دې ته اسره کېږئ مه، ګنې بیا به په نقصان کې. دغسې که یو سړی د دین کار کوي یا تعلیم کوي یا چرته مزدورۍ له وځي، نو توکل کوئ د الله په اسره باندې. انشاءالله تعالی تاسو به په هغې کې کامیاب یې. او که نه اسره هم کوله، نو دا عمر به په تا داسې تیر شي، خو ته به کامیابي ځان لره ونړئ. دغسې یو سړی په پټو کې باغ لګوي یا د ګټې دپاره یو شی اخلي، یقین وساتئ تاسو توکل کوئ، تاسو به په دې کې کامیاب شئ. اسره بالکل مه کوئ، اسره ښه شی نه دی. د دې مطلب دا دی چې اسره د انسان تبعی ده او توکل د انسان کامیابي ده. نو انشاءالله زه امید لرم چې دا وړه غوندې ویډیو به انشاءالله ستاسو خوښه شوې وي. او که خوښه شوې وي، نو سبسکرایب یې هم کوئ. الله تعالی دې موږ تاسو کامیاب کړي په دې دنیا هم په هغه دنیا هم. او الله تعالی دې موږ کې اتفاق راولي او موږ د دې بې اتفاقۍ نه وساتي. او یو بل سره مینه کول، د یو بل درد خپل ګڼل او د یو بل غم او خوشحالۍ کې شریکېدل، دا د الله تعالی موږ کې راولي. په دې انسان هسې هم ښایسته ښکاري. نو ناظرین، اجازت غواړم، الله هم خوشحال آباد لره. السلام علیکم.